السلام علیکم ورحمت الله. هیله د ټول بارک روغ او صحتمن وئ. دوستانو دا چې د روژې مبارکه میاشت ده، د روژې د نیولو هدف او مقصد صرف دا نه ده چې موږ او تاسو له څښاک او خوراک څخه منع واوسو. الله تعالی په قرآن کریم کې په سورة بقره په 103 آیت شریف کې وایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله تعالی وایي هغه کسانو ستاسو ایمان راوړی ده، په تاسو باندې روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې مخکینی قومونو باندې فرض شوې وه، تر څو تاسو تقوادار وګرځئ، پرهیزګار وګرځئ. دوستانو لکه مخکې مې یادونه وکړه، د روژې د نیولو هدف او مقصد صرف دا نه ده چې موږ او تاسو د خوراک او څښاک څخه منع واوسو، بلکې روژه باید زموږ او تاسو د اصلاح سبب وګرځي. په روژه کې باید هغه اوامر چې الله تعالی ورباندې امر کړی ده ترسره کړو، او له هغه څه نه چې الله تعالی منع کړی ده له هغه څخه منع وکړو. باید له دروغ ویلو، تهمت لګولو، غیبت کولو او داسې نورو ناوړه اعمالو نه ډډه وکړو، تر څو مو په صحیح معنا باندې روژه نیولې وي او زموږ او تاسو د اصلاح سبب وګرځي. په دعاګانو کې عاجز بنده یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.